أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بدوشم باو د سشنبه برز من زمو شاو خبر او هغه خوینو کې چې پرون زمو شاو خو بیان کړی شو د جنت د داخليدو لپاره شغله ویل شو سکینه اطمینان دلارمی حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دین د اسلام درې سو شپېته خوینه لري چې کله رب العالمین له اراده د جنت الله رب العزت شاله اراده د جنت کی نو په دې خوینه کې ورته څو خوینه برخه الله ورکی نن یو بل خو ذکر کیږي الشفقه شفقت کې معنا د نرموالی ده چې د انسان زړه نرم شي او یریږي د دې خبره نشي اسنه زده عملونه کوم الله را رد نکي مخکې درس دا خبره ذکر شو چې انسان کې به احسان کله پیدا کیږي عمل د الله لپاره کول چې کله سره د عمل نو ورسته ویریږي وژړي دا صفت رسول الله په ملګرو کې موږ ته اوس کې نشته د عبد الله بن رواحه واقعه ذکر کړی و چې ورځ نبی صلی الله علیه وسلم موته غزا کې کله جدا شو موږ جړل میدان د جنگ کې چې کله زخمی شو به مو جړل او هغه خپل بیبي سره شي ته پوښتنه چې دا ولی وی وجه دا چې رب العالمین قرآن کې فرمایلی دی چې هیڅ په تاسو کې نشته مگر خامخه به دی زیاله ورزي نو کچیرته بالفرض او تقدیر الله رب العزت جهنم لمنګ بوزي او به مو تیرا بار نکي نو چا به هغه سره زور برابرۍ یره پیدا شو ډیر عجیب یره اهل علم فرمای و شفقت اصل کې دی ویل چې صرف الحمه الى ازاله المكروه عن الناس الله رب العزت کوم استعداد تر درکړي دی او کوم طاقت درکړي دی او همت درکړي دی هغه په دې طرف باندې وڅرخه او روانه کې چې د خلکو نه تکلیف لري کی مهرباني زړه کې یاره کچر د بده انسان باندې زدا زیته او کوم اسنه چې الله ما راګیرږي او چې کله رب العالمین به موږ راګیر کړو نو څوم ته بچ کی قرآن کې رب العالمین فرمایي چې ملائکه به مشفقون د الله نه یریږي او الذين امنوا اق انسانان شغد ایمان ولدي اغم د قیامت نه یریږي او خاص کر د عذاب د یری ربنا داخل یریږي د یری مسله بده کده زمونږ الله قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده چې په هر مخلوق باندې داغه د استعداد برابر عبادت لازم کې ضروری هیڅ هم خیانتونه کې ټول د خیانت نه ویریدل په خلاف د انسان باندې چې ایسه د عمل عبادت مو خو سو به خیانت مو کې دا ډېر ظالم او ډېر جاهل دی دلیل به باندې چې انسان په خپل ځان باندې شفقت کې د دې وجنه امام احمد بن حنبل کتاب الزهد کې نقل کړی د سفیان ثوری نه و اذا په هغه وخت کې چې تا خپل ځان او پیژندلو نو فلا یذرک ما قال الناس فيك داخله چې ستا مبارک څومره خبرې کې هیڅ ضرر تعال نشي درکولې حدیث مشکات کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بازار باندې خرچو به د قشن بده بچو باندې خرچو به په خپلوانو باندې خرچا او به هکذا وهکذا په دې طرف او په دې طرف باندې دغه غرزول معنا په دې یوځای کې لګول چې هغه ضروری عمرو بن العاص فرمایي ذات السلاسل د غزاله چې کله منګلاړو په کدا وشو چې ابو عبیده بن جراح د زموږ سره وېزما احترام وش او ډېر یې خشپوا کچر د بلې مقام کې زه غسل وکم نه کېدې چې مرشم تیمم یوالو ابو عبیده بن جراح اراده دار چې منزله مخلش وېسه مر روسته کې چې امیر زم تاسو مخکې کېږي موږ مې شکل وکړه د نبی صلی الله علیه وسلم خاله د عملګری رال او دا خبره ورته وکړه چې یا رسول الله دی آشنا سره د شه مسله په سفر کې پیدا شوله او به تیمم اولو منزله مخلش نبی صلی الله علیه وسلم را طرف کې ورته ویل چې دا ولې ما قران کې اوریدلې دي چې ولا تقتلوا انفسکم د خپل ځانونه بنو وجنه ان الله کان بكم رحیما الله رب العزت په تاسو باندې مهربان دی وفضحك رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم د استدلالنا وخندل او هیڅ مرتونه ویلې دي چې ګوره عمرو بن العاص شعبی سے فرمایي چې سرور خیران خلق دی په عربو کې معاویه دی عمرو بن العاص دی مغیره دی او زید په نامه چې د معاویه زلوی والیو او چې څه سړی ودا په خپل ځمانه شفقت کړی دی انسان چې کله په خپل ځمانه شفقت وکي امام شافعی رحمه الله فرمایي ویل سفیان دا خبره نقل الله من عرف نفسه چې کله انسان د خپل ځان او پیژني ودا به الله به او پیژني چې لکه موږ سره پیدا یو په څه طریقه باندې ځان استعمال کو باید
کچرته دي انسان خپل ځان شفقت کړي نه وي او د بده وخت کې چرته غسل کړي او په بل طرف باندې لاړو نه کېدي چې ځان له کار کتلې وي وجه دا چې بده شي باندې بده عمل کړي وي چې اسلام باغی طرف باندې دا کړي نه وو شفقت دې شړي په ځان باندې کړي د دې په خوشحالي کې نبی صلی الله علیه وسلم به دله خندا کړي ده ابو هريره سے فرمایي هغه وګت حدیث بیانوي وی تور علاقه یا به تور مثال د موسی علیه السلام واقع د ملګرو بیانوله چې هغه تورات په باره کې دا خبره کوله او موږ نبی صلی الله علیه وسلم دا غنه دا نقل کړی دی رسول الله به دې ویلي چې دسه بهتر ورځ چې نور پکې راخي هغه د جمعې او دسه بهتر ورځ چې آدم علی السلام کې پیدا شوی دی او جنت لراکته کړی شوی دی او به دغه توبه قبول شوی دی او هغه کې به وفات کړی شوی دی او قیامت پکې راځي او هیڅ زنده سر په زمګه کې نشته مګر هغه چې کله د جمعې سر شي یریږي وګي خودلې چې اوس به قیامت راځي د پاره دې چې د نور راوخیږي کله نو بد دغه نه پیدا په اطمینان کې شي شفقا من الساعه وی وجدا چې دا ټول یریږي د قیامت نه سوا د آدم علی السلام د بچینو چې هغه استحاض او پرواز نسات نه دي قصه کې د یسه مسله به چرته چې څومره ګناهونه او ګندونه هغه ټول د جمعې په شپه باندې داخلي به کوي حالانکه رسول الله فرمایي چې دا ټول مخلوقات د دین یریږي چې واده آدم علی السلام د بچو نه چې هغه لحاظ نه ساتي دي چې ګوره نبی صلی الله علیه وسلم د دې سروي مبارک دا خبره ذکر کړې ده شفقا من الساعه معنا دا چې د دوی یره د قیامت نه دا صفت چې کله انسان پیدا کې بزن کې د قیامت د لپاره تیاری او د غدرا تک نه یره لکه مخکې مغایات کې ویل چې مؤمنان انسانانو د قیامت نه یریږي سړې په دې باندې جنت لا ورزي او رسول الله فقط دغه صفت ذکر کړی دی اې علم باندې مؤمنانو باندې ګران دی او دغه شان دغه پر ځان تیارول وو ابو لبابا نقل دغه فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د جمعې ورځ به د ټول ورځو کې سید او مشره زموږ د الله په نسبت ډیره قیمتي حتی تر دې پورې ودا د اختر د واړو د غټ اختر نم قیمتي او څو کارونه به شي دی یو دا چې رب العالمین به آدم علی السلام پیدا کړی دی او به د دنیا نه راکړه کړی دی او به دې کې وفات کړی دی او په دې کې د شی وسات د چې انسان د الله نه به سوال وکي خامخا دغه سوال قبلي کې خود رسول چې د حرام سوال نه کړي دې کې به قیامت امرش هیڅ یو ملک مقربه بر دې او کلان دې نه هیڅ یو بادو نه هیڅ یو غره او نه هیڅ یو دریب نشتا مگر دا ټول د جمعې په ورځ باندې یریږي د پاره دې خبره چې اسنه الله قیامت را نه ولي په دې کې رب العالمین د استعداد خودل دي اگر قرباني موږ ته شو پوي ګناه دلیل به دې باندې چې انسان کله بزن کې دغه صفت پیدا کې چې لکه د جمعې سر شو نور راختلې نه ان شاء الله به قیامت را نه ولي دا یرا کسړی سره موجوده شوی دي د اصل نه صادر کړي شو چې هغه د منځه احتمال مو کې او د اسکار احتمال مو کې او د الله نه د استغفار مسله ذکر کړه الله به بندق عمل باندې جنت لبوزي کړي د انسان ګور د جنت ته به محرومي کې په بل طرف باندې رواني د قسم ته دمکینی دی وعیدات هم دي سختې ابو ذر رضی الله عنه نقل هغه فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وما لا اخ انسان معلوم دي رب العالمین ما خودل دي ځکه محمد رسول الله په غیب باندې پویږي نه چې په ټول انسانانو کې جنت له ورستنیزي او اخره هغه انسان به چې هغه جهنم نه راوځي رجل یو سړی دی رسول الله فرمایي د قیامت په ورځ برا وستلیش مجول شغوی ملائک به راولي دسی به ویل شي چې پیش کې علیه بدن باندې صغار ذنوبه منه وړو ګناهونه او دا لوی ګناهونه ته لري کوي مخکې درس کې دا ویل شو چې کبیره او صغیره ګناه دا فرق شته او کې نشته امام رازی رحمه الله د شیخ الاسلام ابن قیم خپل مسلک درې نشته وجه دا به بخل بدی صغیره ګناه باندې ډیر تیز را رواني چا ویلي کبیره هغه چې حد کې یو پاغي کې لعنت او پاغي کې د غضب مسلې یو هغه کې د مخلوق حق طلب شي د بدعتي سړي ګناه او د عالم ګناه د کبیره ده خو بنا بر هر تقدیر هغه شاعر شعر مو ویل او چې د لوی غرونه د وړو وړو کرتکانو نه جوړیږي دا فرق پکې بکار نه دی که فرق هم چرته کېږي اضافي فرق وشي نو رسول الله فرمایي دغه اعلان به وکړي چې بده بنده باندې هغه وړو ګناهونه پیش کړي دا غټ لري کوي وړو ګناهونه بدل پیش د تبویل شي عمل ته یو کذا وکذا کذا وکذا پلاني ورځ باندې دغه عمل کړی دی او پلاني ورځ باندې دا عمل دی کړی دی نو فیقول دا سړی به انعام او طاقت باندې لري چې انکار دی وکي
نو د سړي سره به د شیره پیدا شي چې زما غلوی ګناهونه را مخامخ نشي دا خو وړ دي چې به کې راګر کړم دغه سره به صورت حالي رسول الله فرمایي وې دې انسان له بده شي ویلې شي فإن لك مكان كل سيئة حسنة دا هرې ګناه په سر باندې تعالی الله رب العزت نیکی مقرر کړه دا سړی بده شي وي چې اے رب زما ما خو پلانې عمل کړی دی چې هغه ګناه نن زبدي ځکه نه وینم وجه دا چې بدل کې وسکه شی راغی چې دغه مبارک ماره کې شی راځي صحابي فرمایي ابو ذر رضی الله عنه فلقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه نبی صلی الله علیه وسلم ما وکړه دومره وخاندل چې دغه ګناه مبارک نه ښکارا شو دلته ګوره د حدیث لا وهو مشفق ودا يريدون كو من كبار ذنوبه دا غلوی ګناهونه دنه ان تعرض عليه شي هغه په باندې پیش کړی شي دلیل به دی باندې چې کله په انسان کې دغه صفت موجود شي چې ير اور باندې رااله اگر کدل راکاره شي نو الله رب العزت دې يري د وجنا دومره احسان او دومره مسله د برابر کړه چې دا ټول ګناهونه ورته الله په لیکه باندې واړو او کله چې دې انسان دا ټول ګناهونه په لیکه باندې واړو دا بخمه جنت لورځي د وسید رضی الله عنه حدیثو یو شپه د سوره بقره لوستله اسی په دغه کې تر لشو وېسته هغه شي جاله دمنه اخو دغه حرکتونه شروع کړو وې تر دې پورې چې کله بدا چپ شنو هغه اسمه مودریدو چې د بلوستل شروع کړو هغه به هم د شي مسله کړه وې دی خوا کې د بچیو د شي ير ور سره رااله چې اسنه کزري صورت لا دوام ورکم او د اس وتريږي زما په دې بچی باندې خپل کې دی هغه مالا ګډ وډ نه کی چې نبی صلی الله علیه وسلم کله سبا شو زور ته ورالم او دا خبره مرته وکړه نو ما ویل چې یا رسول الله ما خو د دې وجنه ونه ویل چې زما غ بچی په مال او ګډ وډ نه کی نبی صلی الله علیه وسلم مال ویلې د یو سکینه وا چې تا کله قران ویلې په دې وخت کې الله رب العزت دا پتا باندې نازل کړي وا او بل ذکر سورې کهف مسله وا د قران په دې مجلس کې انسان باندې سکینه رحم د دې انسانانو تذکرہ د رب العالمین په مجلس کې او په آخر کې به د شه دعا شه د شه اعلان چې د ټول لمه بکنه کړي دا نصیب کیږي ورته وی نبی صلی الله علیه وسلم مالوي چې وتدري ما زکت فوجي دا چې شه ما ورته وینا وی تلک الملائکه دا ملائکه سره आवाज نشي کېدا وی کتا چرته لستر کولې سبب ټول انسانانو وی دل قتل او دا په هیڅ باندې پټنو پات لیکن دې چې ګوره نبی صلی الله علیه وسلم بدما یې رد ونه کی دوی ویل فاشفقت ما سره دایره پیدا شو یا رسول الله چې زما دا بچي په عمل کې دغه اثر د دې د وجه رب العالمین وی دا سکینه دل راوسته ته بالکل کټ نکړه لکه څنګه چې هغه دوه صحابه کرامو ملائکه لیدل او به خلکو اعلان کړو به وسره لاسونه نو ملاو ولا دا صفت چې کله بسړی کې پیدا شي د الله په بندگانو باندې شفقت د شي خلکو باندې رب العالمین د خونه به شفقت کی سکینه اطمینان دا مرمای نازلېږي ابن قیم رحمه الله فرمایي وی چې کله د سړي په کور کې او چرګي او هغه سره خص سلوک او ریوي ونه کی وی لم یکن من المحسنین یوم القیامه او قیامت کې الله دا نیکانو په سب کې راوچت نه کی شفقت بالکل ونه کی دا غسپره شفقت د وجنه زنانه لاړه جنت لاره په شو د بے شفقتۍ د وجنه عیسی زنانه لاړه جهنم لا مخکې دا واقع ذکر شوی و ابراهیم التیمی بن عمر عالم دی هغه ویم بغی لمن لم و مناسب دی هغه چاله چې هغه غم جن کیږي نه چې هغه دی ویریږي د دې خبر نشه دا به ور ولای زکه چې کوم انسانان هغه جنتین دی هغه وې د خبره کوي الحمدلله الذي ټول صفاتونه د کمال هغه الله لري چې الله زمونږ دا غم ختم کړي دلیل به دې باندې چې په دې دنیا کې انسان سره غمي د یو قسم تیار ده رب العالمین بدا سره په دغه یې باندې جنت ته داخله یو کدا یې د سره په دنیا کې موجود نه نو الله به داخله یم نه دا څومره خطرناک خبره ده صحابه به یریدل حسن بصری به دا ویلي د روایت په تشریح کې د سورې مؤمنون 15 نمبر آیت وی مؤمنان هغه انسانان دي چې کله یو عمل کې د دې باوجود هم دوی د زړونو رپیږي وکانو يعملون ما عملوا من انواع البر وهم مشفقون د نیکه چې څومره کارونه دي دا ټول دوی کول خو لیکن به به میریدل چې اسنه رب العالمین موږ له په قهر باندې نشي او عذاب نه بولی شي مؤمن انسان به عمل کې او د عمل لوري سبب هم دا جاړي د عمل لوري سبب هم د سر دایره موجوده وي چې ما دا عمل کړی کې دې چې بده کې کومه بيدبي زمانه وشه والله هیڅ زمانه خپه شو مال به سزا راکې جهنم نه وي بولی شي دا یرا چې کله په سړی کې موجود رب العالمین مدا په دقه باندې جنت لبوجو کچر دا بده کې موجود نه به د جهنم په طرف باندې داسې رواني
نبی صلی الله علیه وسلم څنګه یو صفت به دغه ذکر کړی دی د امام زهري رحمه الله خبره نقل الله وینه الله تعالی الله رب العزت ودا والده دا منع کړی د دې خبرې نه چې دی بچی له zarar ورکي هغه په دې طریقې چې کزه خاوند او دا په دواړو کې خپل مابین کې ورانه راغی قانون درشه دا بچی د لار کیږي او په دې مقام کې ودا قد د خاوند سره د دشمنی او د ضد وجنه هغه بچی باندې شفقت ونی کې واغله شو دو ورنک رب العالمین په دې آیتونو کې ګول دی ادب ورکړي دی چې دا کار باندې کوي او کچیرته هغه zarar ورکي کې دې شي په دغه عمل باندې د جنت نه الله محروم خپل بچی دی شفقت په ونه کې نتیجه دا شو چې د خاوند د ضد دشمنی د وجنه رب العالمین ودره جهنم په طرف باندې روانه کړه بل طرف باندې بوتلا د یحیی بن جعدن نقل له او ډیر عجیب خبره کړې ده وی اعمل وانت مشفق عمل کوه خو لیکن د عمل نو ورسه به د شي یریګا چې اسنه رب العالمین را رد نکي لکه مخکې درس کې دا ویل شي وو یو سړی دی او هغه وغاړي چې رب العالمین مالا د محسنینو په صف کې داخل کی داغه د پر اساسي بنیادی سبب دار شه د عمل نور سیره جړل او به ویلي چې عمل قليل لګ عمل ترڅو پر چې باغ باندې دوام کړي شي ودا بهتر دی وجه دا چې دې شړی سره یره دا چې الله را رد نه کې ځکه دې عمل نه دوام ورکم دي نو کله چې سره د عمل کول نور سره رب العالمین نبی جاړي یریږي چې الله رد نه کې ډیر په دې نبی صلی الله علیه وسلم په احادیث کې و پیدا به کې دا ذکر کړی چې بدی باندې سره جنت ته ورځي ځکه دین د اسلام درې سو شپې ته خوینه لري یو پکې د عمل نور سره جړه که سړی سره دا جړه چرته موجود دی د جنت په طرف باندې روانې دي او کني دا سړی ګوره به محروميږي دا دلیل دې خبر دی چې د انسان د ایمان کامل ایمان دی او د مسلمانانو په ژوند کې بردي سړي سره د خلکو مینه پیدا شي محبت ځکه دا پلانې د عجیب انسان د الله په بندګانو باندې شفقت کوي په موږ باندې شفقت کړي دی او موږ باندې بچو باندې شفقت کړي موږ باندې ملګرو باندې دا د انصاف دی احسان باندې دلالت کوي سړی په ورځ قیامت د عذاب نه ور باندې بچ کیږي د دنیا د عذاب نه بچ کېدل او د قبر د عذاب نه بچ کېدل او د قشن چې کله میدان د حشر نه حشر سره د قبر نه روزي او روانيږي التنو یو قسم عذابونه تقریبا یو درس کې اته څلوي رسي اسباب نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دي چې سړی د دې لوی مصیبت نه ور باندې بچ کیږي یو پکې دا چې په دې دنیا کې د الله په بندګانو باندې شفقت او د عمل نه ورسته یرا دا دوړه معناګانې په دې کې موجود جړل دلیل په دې خبره باندې چې دا سړی رب العالمین له نږدې او د الله سره مینه ده او د الله د سره مینه ده الله د نږدېکت مسله هغه په ډیرو خبرو باندې کېدل یو پکې شفقت دا منه د عمل نه ورسته جړه دویم شفقت دا منه د الله په دې بندگانو باندې رحم کول مکروه مصیبتونه دا غوینه لري کول دا صفت چې کله په انسان کې موجودي الله به جنت ته داخلي په غدري سو شپته خوینه کې یو خویدا الله رب عزت موږ تاسو کې دغه استعداد را پیدا کی چې د عمل نور سو جوړو چې الله را رد نه کې او د قشند الله په دې بندگانو باندې شفقت او رحم کو الله رب عزت موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین